لکه هغې شیچو صاحب راپسې دی. لکه ته د غلاګانې څه لکې ځان له څه نور روزګار شروع کړه مړه. لکه چې غلاګانې نه کومه نو څه کار به کومه؟ ته راته څه روزګار وښیه که نه. لکه توحیده زما سره ایډیا شته که نه. نن سبا د پیران نه دي دا ډېر زیات په غټ ټرینډ کې دي او ډېره پیسه ګټي. نو ته راځه ته به پیر شې او زه به سره مرید شمه او د پیسو د غربا ته بیا ګوره. راځه. ښځې دغلته په دې ټیبل مې دغلته موبایل چارج ته ایښی وخت تېره سه مې وکړو نشته دی. ها ستا موبایل ورک شوی دی؟ بس ما ته پته ولګېده ستا چې دې کور ته دا انګور راغل ده نو زموږ په کور کې هر شی ورکېږي. بس ګرځه پسې مه دا به ستا د انګور پټ کړي. واه غله خو به ته غله خو به د روغ خانداني. زه به ته په قرآن لاس کېدم خو دا موبایل ما لیدلي. یا ښځې دا خوله دې سمه خوځوه مړه د وچې په خلکو باندې په زون دورونه مه لګوه. کیدای شي دا موبایل دې نه اخیستی ورېږه زه ګورم کیدای شي زموږ کور دی چېرته وپروت وي کیدای شي را پیدا به شي. ها ګوره چې زه دا موبایل د کوم ځای نه را پیدا کومه. کسټمر دې ځان تو لکه حق الله حق حق الله حق. بچې باباجي ته راغلې ستا څه مسله ده؟ کار به دې کېږي انشاءالله. پیر صاحبو زموږ په کور کې مسله ده موبایل رانه ورک شوی دی نو که دا موبایل دې را معلوم کو او دا کس دې راته وښوو که نه نو چې ته څومره روپۍ وی نو زه به درله درکړمه. خالي دا کس راته وښیه چې دا کس څوک دی. بچې کار به دې کېږي په ذمهوارۍ به کېږي خو دا راته ووایه چې په کور کې دې څوک دي. حق الله حق حق. پیر صاحبو په کور کې مې یو سړی دی یوه مینګور ده او د خیره سره 2 مینوسي دي او زوی مې دی د خیره سره په بار ملک کې دی. نور خو زموږ په کور کې څوک نشته دی پیر صاحب. بچې چې کسان دې وښولو نو اوس په دې غل معلوم شي چې موبایل چا پټ کړی. زه دم ویم بیا درته کس ښیمه. انتر ملنتر جادو کلندر ملندر موریده غوږ را دې خواږه چا وولمه پیر صاحبه زه خو یې په دې انګور باندې وروله. حق الله حق حق الله حق. معلوم شو ستا غل معلوم شو ستا دا موبایل چې دی دا ستا انګور پټ کړی. او پیر صاحبو زما په دې خپل انګور باندې د ډومبي نشه کو خو ما تاسو ته څه وی نه ما وی چې تاسو راله معلوم کې. حق الله حق. بچې ولې به درته کس نه ښیمه خفه کېږم در باندې او بله دا چې د انګور دې در باندې تعویضونه هم کوي. حق الله حق. خو مادالله داسې تعویض کړی راواخله مولي د هغه تعویض دا د دې ټول دی بچې دا واخله او 5000 راواخله. حق الله حق حق الله حق حق الله حق. دا ولې دادا یا سړیا راشه که نه زما خو په دې باندې ډومبي نشه کو چې دا موبایل به دې پټ کړي. زه یو پیر له تللی وم ډېر رسېدلی پیر دی هغه ما ته وی موبایل هم دې پټ کړ دی او په تاسو باندې کور هم ورانې وي تعویضونه در باندې هم کړل دي. یا ښځې دا خوله دې سمه کړه زه ته څه په ظلم یې لس په دې زمانه کې هم ته په پیرانو باندې یقین کې د پیران کور ګنکپان دي هسې نه چې د کور راله وران کړي په حرم باندې کښېنه سړیا. وی ای تعویضګرې ای کوټګرې دا سویمه ورځ ده چې زما د خپو د تدي سم سوځي دا ته په ما باندې تعویضونه کې خدای دې په کښه رخته که خدای دې وریتل وغاړنه که. ممي موبایل خو د بابا سره دی. وی ای کوټګرې ای تعویضګرې ته په ما باندې هسې تعویضونه کولو. یا ښځو کلام شي سمې شه ولې که داسې پرېږدم نه دا په ما باندې هسې تعویضونه کوي. چپ کې ولې شرمونه هلکه بابر څه شو بابر دې خو راشته راشه دې پرته موبایل کوم ځای دی بچیه دې به لاړ شه. دادا دا چې هلته پروت و ما راواخیستو په ټوکرۍ کې مې کېښود ما یې سو پرېپټ شي. یا ښځې تاسې په دې جینۍ باندې تهمتونه لګول د کوم پیر صاحب ته دا خبره وه چې د موبایل ستا انګور پټ کړلی؟
موبایل خو یې اوس زما سره دی خو راځه چې دا پیر خواله لاړ شو چې تپوس دې وکړو چې اوس دا موبایل له چا سره دی راځه چې دې دروغ وکړو رښتیا حق الله حق بچو ستاسو څه مسله ده باباجي ستاسو د پاره دلته ناست دی ستاسو څه خدمت دی د ستاسو د پاره هر ټیم تابعدار یم حق الله حق یاره پیر صاحب زمونږ نه موبایل ګډوډ شو نو دا ټبر مې تاسو له راغلی وه نو تاسو ورته چې دا موبایل ستا د انګور سره دی یاره د انګور سره خو موبایل میلاو نه شو ته اوس بیا ټرای وکړه چې اوس تا موبایل له چا سره دی حق الله حق و بوډا ما خو یې چې ته چېرته دویم واده کوې خو تا خو دا مسله ما ته لږه ګرانه کړه خو زه خیر دا دومره مسله نه ده ورېږه زه خپل دم اچومه بیا درته ویم انتر ملنتر کلندر ملندر بلندر شو انتر کلندر ملنتر ملنتر جلندر کلندر ملندر شو بچه ستا دا موبایل چې دی دا ستا د دې انګور سره دی یاره پیر صاحب ته خو ماته څه غولخور غوندې کې سړی ښکاري څنګه ته وایې چې دا موبایل په دې ټایم کې ته وایې دا ستا د انګور سره دی زما د انګور سره دی غولخوره دروغ وایې بکواس میلس کې موبایل خو یې دی زما سره دی او ته وایې ستا د انګور سره دی دا خو ته موږ له په کور کې پوره خانه جنګي دی راله جوړوله او ته خو هلکه پیر صاحب ته خو ما وپېژندې ته خو مخکې غل ډاکونه وې اوس هم د تاڼې په نمبر 10 کې ستا نوم دی او ته راغلی دلته کې پټ شوی او پیري دې شروع کړله تا اوس زه پرېږدم نه داسې چل دی که نه ورېږه پولیسو ته مې اطلاع کوم او په خپله دې سرمنه وباسم بوډا ته خطا کېږې زه خو پیر یم او ستاسو خدمت ته دلته ناست یم خو ته پیري کو ګنکپې راباندې کوې